سوچ له سحر مازن وروسته دا کلمه درې پیری وای د انسان ته په دې معنی سلور پیدا ملوي. اوله فائدہ به دا ملوي چې الله تعالی به د پاگل فن بیماری نه محفوظ ساتي. یعنی د سر چې څومره بیماری د سر درد شولو، مرګي شولو، ټینشن شولو، ډیپریشن شولو، دا ټولي بیماری په پاگل فن کې راځي. و دا بیماری به الله تعالی ستاسو د بذریعه سره ختموي. او دویمه فائدہ دا چې الله تعالی به تر کولافن بیماری نه محفوظ ساتي. یعنی هر هغه سیز چې دا غي د وجنه مخبر صورت اخکاری هغه سیز به الله تعالی ستاسو مخ نه ختموي. مثال کې د پر په مخ باندې دانی دي، سپونه دي، یا نور داسي داغونه چې باغې دغه پوجا سره مخبر صورت اخکاری دا به الله تعالی ختم کی. نو کم حضرات چې زما مخ ته خيسته شي نو دا وظیفه را سحر مازره پس درې پیری وای. او درېمه فائدہ دا چې الله تعالی به تا د اندافن بیماری نه محفوظ ساتي. اندافن مثال کو پر ستاره سترګو نظر مکمل تلې دي یا مکمل نه تلې خو لګ تلې دي او